بسم الله الرحمن الرحیم. د کونړ ملي راډیو ټلویزیون درنو همکارانو، لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. الله دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. ډېر زیات خوښه او خوشحاله یم چې نن په یو داسې خپرونه کې ګډونوال یم چې روغتیا د ژوند شتمني. نن به په دې مسایلو باندې وغږیږو چې ډپریشن څه ته وایي، ولې رامنځته کیږي، د حل لارې چارې کومې دي، آیا دا ناروغي مرګونې ده او که نه. له هغې څخه به مخکې په ځینو مسایلو وغږیږو چې هغه ډپریشن ته لارې چارې برابروي. موږ او تاسو په ځینو وختونو کې ځینې انسانان په عیني توګه وینو چې په یوه وړه خبره له حده زیات سوچ او فکر کوي. د حده زیات سوچ او فکر سره مخ شوي یاستو. مثلا په یو ټولنه کې د یو کورنۍ لخوا نه یا د یو ملګري لخوا نه موږ تاسو ته یوه وړه خبره کېږي، موږ په همدغه وړه خبره باندې له حده زیات سوچ او فکر کوو، خو تر ټولو صح حالت هغه وي چې همدغه وړه خبره او سوچ او فکر زموږ او ستاسو له ذهن څخه نه وځي او ځان ترې نشو خلاصولی. خو چېرته خوب ته لاړ شو، همدغه واړه سوچونه او فکرونه مو خوب ته نه پرېږدي. که درس ته کینو، همدغه سوچونه او فکرونه مو درس ته نه پرېږدي. که کار ته لاړ شو، همدغه سوچونه او فکرونه مو نه پرېږدي چې خپل کار په ښه او منظمه توګه ترسره کړو. نو دا هغه څه دي چې زموږ او ستاسو ژوند نارامه کوي او ډپریشن ته مثلا د ډپریشن ته د رامنځته کېدو لارې چارې برابروي. په اصل کې د حده زیات سوچ فکر کول لپاره په انګلیسي کې دوه کلمې کارېږي چې یو ته اور تھینکینګ وایي، بل ته رومینیشن وایي. اور تھینکینګ دا د هغه خلکو لپاره استعمالیږي چې دا د خپل تیر ژوند لپاره اندېښمن. مثلا په تیر ژوند کې ته داسې یوه حادثه شوي چې هغې ته اندېښنه وي، یا کوم غلط کار ته شوی، هغې دپاره دا ډېر زیات اندېښمن وي. بل چې دی رومینیشن دا د هغه خلکو لپاره استعمالیږي چې خپل راتلونکي دپاره دا اندېښمن وي. مثلا سبا ته اندېښمن وي چې زه به سبا ته دغه فلانکې کار څنګه کوم، دا به څنګه ترسره کیږي. دا هغه مسایل دي چې دا خود په خوده نه رامنځته کیږي. دا ځینې لاملونه لري. مثلا په یو کورنۍ کې هر وخت د لویانو لخوا جنگ جګړې کیږي، یو بل ته بد ویل کیږي. نو ماشومان چې کله خپله دغه لویان ویني، نو همدغه سوچونه او فکرونو سره دغه ماشومان رالویږي او همدغه بد سوچونه او فکرونو عادت واخلي. نو هغه په دې سوچ کې وي چې نن به بیا د لویانو لخوا نه په کور کې بد رد ویل کیږي، یو بل ته به ښکنځلې کیږي، وهل ټکول به کیږي. نو چې کله ماشوم همدغه عادت واخلي او بیا ځوان شي، د فیصلې کولو وخت راشي، بیا نشي کولی چې خپل تصمیم ونیسي او فیصله وکړي. که په یو مجلس کې ناست وي، څوک ورته یوه عادي خبره وکړي، بیا د شپې ټوله شپه ته دا نارامه وي، همدغه خبرې په ذهن کې اوړي او راوړي. نو په همدې خاطر دې مشکلات ته د حل لاره پیدا کړو. یعنې څنګه وکولی شو چې همدغه وړو سوچونو او فکرونو څخه یعنې خپل ځان خلاص کړو، خپل کار او هغه ورځني ژوند په منظمه توګه مخکې ویسو. نو دې دپاره ځینې حل لارې چارې یعنې ارواپوهانو رامنځته کړي دي چې اول ته ډپریسیو رومینیشن وایي. په دې کې انسان د منفي پیښو په اړه په مسلسل ډول فکر کوي، په ذهن کې تاویږي راتاویږي او د حل لاره ورته نشي پیدا کولی. په دې کې انسان سوچ او فکر کوي چې زما ژوند ولې دومره تریخ دی، ولې زه په هر کار کې ناکامه کیږم، ولې زه نشم کولی چې خپل کارونه په منظمه توګه ترسره کړم. دوهم ته انشیز رومینیشن وایي. په دې کې موږ او تاسو یو ډول د ویرې احساس کوو چې د خپلو تیرو حالات په کتو سره خپل راتلونکی ژوند ورته ډېر تریخ ښکاري. په دې کې موږ د کوچني فکرونو فکر او سوچ له وجې نه نشو کولی چې خپل ژوند په سم ډول مثلا مخ ته بوځو. د حقارت احساس کوي. مثلا کله ته یو غلط کار وشي، نو بیا په راتلونکي کې په مسلسل ډول تکراروي چې ما نه ولې دغه تیر وخت کې دغه کار غلط وشو. همدغه شانته یعنې ډېر زیات د نورو پرتله ځان کم ګڼي. او بل ته چې دی ډیسیژن رومینیشن وایي. په دې کې انسان نشي کولی چې یوه وړه فیصله وکړي، یعنې یو وړوکی کار په یوازې ډول پر مخ ویسي. په دې کې یعنې کوم غلط کار ته وشي،
مثلا نشي کولای چې یوه وړه فیصله وکړي. مثلا د جامو په اغوستلو کې هم دا سات فکر کوي چې زه کومه جوړه واغوندم. په سودا اخیستلو کې هم دا په دقو فکر کوي چې دا سودا به ښه وي که هغه به ښه وي. مثلا په دغه کې نشي کولی چې په د ډیسیژن فرالایز کې چې یوه وړه فیصله هم په خپل ځان مثلا تطبیق کړي. زی مثلا د نورو څخه مشورې اخلي او انسان باید طبعا داسې موجود وي چې زیات تصمیم او هغه زیات فیصلې باید په خپله وکړي، نه په نورو باندې. بل ته یې سوشل انزایټي وایي. په دې کې انسان د خپل هغه اجتماعي ژوند په اړه فکر کوي چې نور خلک به زما په اړه څه فکر کوي، زه د نورو خلکو پر وړاندې یعنې کم یم، یعنې د حقارت احساس کوي. په دې کې د حده زیات سوچونه او فکرونه دا د انزایټي او ډپریشن سره تړلي مسایل ګڼل کېږي. خو د روانشناسۍ د متخصصینو متخصصین په دې نظر دي چې د حد زیات سوچونه او فکرونه چې څوک کوي په دې وخت کې ورته خپل شخصیت ډیر یعنې ضعیف او کمزوری معلومیږي. خو په اصل کې دا د انسان هغه شناخت او شخصیت نه وي. که چېرته له دغه حالت څخه راوځي شاید شخصیت ډیر عالی وي، یعنې ډیر ښه لوړ شخصیت ولري. خو دا ولې د حقارت احساس کوي؟ ځکه دا یو رواني ناروغ دی، انزایټي لري یا ډپریشن لري یا له حده زیات سوچ او فکر کوي. نو په همدې خاطر ورته دا خپل شخصیت ډیر کمزوری ښکاري. نو دا واړه سوچونه او فکرونه دا هغه څه دي چې موږ تاسو پرمختګ ته نه پرېږدي. هغه ارمانونه او هیله او امید چې موږ آینده لپاره لرو هغه له خاورو سره خاورې کوي. د حد زیات سوچ او فکر او اندېښنې ترمنځ یو فرق شته دی. په اصل کې سوچ او فکر چې دی انسان ته د مشکلاتو نه د وتلو حل لاره چاره برابروي او په ذهن کې پرتو پوښتنو ته ځوابونه رامنځته کوي او په ذهن کې هغه د پرتو معلوماتو ترمنځ د تحلیل او تجزیه فرصت موږ ته راکوي. خو بیا د حد زیات سوچ او فکر موږ تاسو ډپریشن او انزایټي ته بیایي په دوه لارو کې مو پرېږدي او هغه فوکس مو په ځان راکموي. نو په همدې خاطر یو ته اصلاحي فکر وایي او بل ته بربادونکی فکر وایي. یعنې مثلا که چېرته یو زده کوونکی د کانکور یا د بل امتحان د آمادګۍ بل امتحان د ازموینې لپاره آمادګي نیسي، نو موږ به داسې فکر وکړو چې په راتلونکي 2 میاشتو کې به موږ یو تقسیم خط جوړ کړو چې په دومره مشخصو ورځو کې به دا مضمون مطالعه کوو، په دومره مشخصو ورځو کې دغه بل، او په دومره مشخصو ورځو کې به نور مضمونونه مطالعه کوو. نو هم به له درس څخه خوند واخلو، هم به مو نتیجه مثبته وي. او که چېرته امتحان را روان وي موږ او تاسو یوازې سوچ کوو، فکر کوو، اندېښنه کوو چې زما دا درس به څنګه شي، زما امتحان به څنګه شي، زما نتیجه به څنګه شي، نو نه به د درس څخه خوند واخلو، نه به مو امتحان هغه نتیجه مثبته وي او هم به مو راتلونکی خراب وي. یعنې څنګه پوه شو چې زموږ فکر اصلاحي دی که بربادونکی دی؟ یعنې موږ څه ډول فکر کوو؟ په دې برخه کې د بېلابېلو تحقیقاتو روانشناسانو او رواني متخصصینو څخه موږ ځینې معلومات راخیستي دي. مثلا که چېرته ستاسو په ذهن کې یوه مسله په تکراري یا مسلسل ډول اوړي او راوړي او د حل لاره ورته نشو پیدا کولی، نو دا بیا غیر اصلاحي فکر دی. مثلا په یو مسله کې فکر کوو او په مسله کې نور هم غرقیږو، پکې نښلو، او چې څومره فکر پکې کوو یعنې نور هم موږ تاسو په دغه مسله کې انزایټي او ډپریشن سره مخامخ کیږو. نو دا بیا د حد زیات سوچ او فکر دی. نو اوس پوښتنه دا ده چې دغه مشکلات ته څنګه د حل لاره چاره پیدا کړو. راځئ چې په همدې مسله باندې وغږیږو. اول که چېرته تاسو غواړئ چې د سوچونو او اندېښنو څخه ځان وباسئ، نو همدا اوس د وړو فیصلو کولو څخه شروع وکړئ. مثلا سودا اخلو، چاته میسج کوو، مطالعه کوو، چیرته په چکر ځو یا داسې نور کوم کارونه کوو، په دې باندې موږ تاسو ساعتونه سوچ او فکر نه کوو. همدا اوس مثلا میسج کوو، میسج په خپل ذهن کې برابرو، د وار څه میسج کوو، خو یو ساعت په نه تېروو. خو ځینې ورونه داسې شته چې په واتساپ کې یو چاته میسج کوي، نو هغې باندې ډېر زیات وخت تېروي چې کله میسج وکړي بیا وروسته ګوري چې آیا دا زما میسج څنګه دی څنګه نه دی. که څه هم دا کار په لومړیو کې سخت دی چې موږ وړې فیصلې په خپله وکړو. که چېرته تمرین په وشي او په تدریجي ډول او په قراره ډول به مو دا عادت جوړ شي چې په آینده کې د غټو فیصلو کولو جرأت موږ ته راکړي، او په آینده کې به د یو ښه شخصیت په توګه په ټولنه کې راښکاره شو، په خپل ځان به مو باور زیات شي. په ټولنه کې مثلا څنګه کولی شو چې د همدغه سوچونو او فکرونو څخه ځان خلاص کړو؟ نو د دې لپاره موږ تاسو باید
چې دغه مشکلات سره څوک مخامخ باید نږدې هغه صحیح مراکزو ته ملته مثلا مراجعه وکړي، رواني مشاورینو ته، نور رواني متخصصینو ته باید هغوی سره کینو د نږدې څخه. که چېرته دغه ستونزه داسې په مشورو باندې ښه کېږي باید هغې سره موږ باید جلسې ونیسو، مشورې د لارې د خپله ستونزه حل کړو. او که چېرته دوا درملو ته ضرورت لري باید دوا درمل استعمال شي. بل د حل لارې دا ښودل کېږي چې خپل ځان ته باید چلنج ورکړو. مثلا د ځان سره ووایو چې زه چې کوم مشکل سره مخامخ شوی یم آیا ما دا مشکل کومه د حل لاره لري. که چېرته د حل لاره لري موږ باید سم د واره اقدام وکړو. او که چېرته د حل لاره نه لري ځینې شیان او حادثات داسې دي چې هغه زموږ په وس او توان کې نه وي، چې یو شی زموږ په وس او توان کې نه وي باید هغه له ذهن څخه وباسو او الله ته باید ځینې مسایل او کارونه پرېږدو. ځکه موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو، په الله باندې یقین او باور لرو چې الله تر ټولو ښه د ستونزو او مشکلاتو حل کوونکی دی. بله لار د حل لاره دا ښودل کېږي چې ټول هغه څه چې موږ پرې سوچونه وهو او زموږ او ستاسو د رواني ناروغیو لامل کېږي باید هغه جرړه او لامل پیدا کړو، ځان سره یادداشت واخلو چې زما دغه د رواني ستونزې مثلا زه بېخوبي لرم یا داسې غوسه راځي، نور دغه رواني ناروغیو باندې اخته یم، ځان څخه ولې پوښتنه وکړي چې زما دغه مشکل څه دی. مهم شی باید هغه لامل پیدا کړو، هغه لامل باید د منځه ویوسو. په رواني ناروغیو کې چې لامل له منځه لاړ نه شي ناشونې ده چې موږ تاسو یعنې وکولی شو چې هغه خپل صحت لاسته راوړو. مهم شی لامل له منځه وړل دي. او په ډېرو تشویشونو او فکرونو څخه د ځان ساتلو لپاره یو بله حل لاره داسې ده چې د ځان سره باید دا خبره ومنل شي چې د ډېرو مسایلو حل زموږ او ستاسو په لاس کې نشته. ځکه ځینې حادثات او ستونزې او مشکلات داسې دي چې هغې باندې زموږ او ستاسو هغه وس او توانایي نه رسېږي، یعنې زموږ په وس کې نه وي. اوس به دې ته راشو چې ډپریشن څه ته وایي، لاملونه څه دي، حل لارې کومې دي او څنګه کولی شو چې له دغې ستونزې څخه ځان خلاص کړو. د ژوند په اوږدو کې موږ او تاسو ټول یعنې کله نه کله د نازلوتوب یا خفګان احساس کوو او د خوندورو کارونو لپاره انرژي نه لرو او د ورځې زیاتره برخه په سوچ او فکر او خفګان کې تیروو، چې دا بیا هغه د ډپریشن مهم موضوعات دي چې په لومړیو کې انسان ته پیدا کېږي. د ډپریشن مریضان د ډول ډول نښو نښانو سره رواني مراکزو ته راځي چې بې خفه مزاج او نازړتوب دا د ډپریشن کلیدي نښې دي او اکثره مریضان دغه د جسمي اعراضو څخه شکایت کوي، مثلا سردردي او نور د بدن درد، یعنی چې هیڅ لامل معلوم نه خو وایي چې نن مې په دې ځای درد دی او نن مې په دې ځای درد دی، بیا د دغه جسمي اعراض څخه ډېر زیات شکایت کوي او په ډېرو پلټونو سره بیا دوی د علاقې یا مینې کموالی ښایي. ډپریشن یوه رواني ناروغي ده چې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغۍ باندې په هر کال کې په میلیونونه خلک اخته کېږي. دا یو جدي او رواني حالت دی چې د انسانانو فکرونه، چلن، کړه وړه، سلوک او رفتار دا اغېزمنوي او دا بیا د عادي خفګان سره چې دی دا فرق لري، ځکه دا اوږدمهاله وي او زموږ او ستاسو هغه ورځني ژوند او فعالیتونه دا اغېزمنوي. د ډپریشن نښې نښانې چې دي اول ټیټ یا خفه مزاج دی. د ډپریشن ناروغان اکثریت وخت مثلا ټیټ یا خفه مزاج لري، په یو مجلس کې ناست وي، ښه یو خوندور مجلس کې نور ملګري دوستان په خپل منځ کې ښه ګپ لري، خوشحالۍ احساس کوي، خو دا همداسې سوچ او فکر کې ناست دي، یعنې ذهن بل ځای سره وصلي. بل چې دی د علاقې کموالی، یعنې ټولنیزې اړیکې ډېرې زیاتې کمې، چا سره هغه ناسته او پاسته دا نه خوښوي. بل د ستړیا احساس کوي، همیشه دا احساس کوي چې نن مې په دې ځای درد دی او نن مې په دې ځای درد دی، یعنې هېڅ داسې فزیکي یا جسمي ناروغي نه لري، خو دا د همدغه ډپریشن وجه ده چې د ستړیا احساس کوي. بل د خوب ستونزې، خوب داسې په ځینې حالاتو کې خوب ډېرې، په ځینې حالاتو کې خوب کمې، مثلا یا ډېر وخته له خوبه پاڅېدل یا ډېر ناوخته له خوبه پاڅېدل، د شپې له خوا نه هم ناوخته ویده کېږي. مطلب دا چې په خوب کې هم ستونزې لري. بل ذهني تمرکز یا حافظې خرابوالی دی، یعنې نشي کولی چې ځینې مسایل یا موضوعات مثلا دا په اسانۍ سره دا یاد کړي. که یو موضوع مثلا مطالعه کوي
په هغه ساعت دا داسې احساس کوي چې دا موضوع ما په ښه ډول یاده کړه خو ګنټه بعد چې دی بیا هغه موضوع په ذهن کې پاتې نه وي بیا دوباره بیا راخلي بیا کوشش کوي چې دغه موضوع بیا ځان سره مطالعه کړي ته ذهني تمرکز یا حافظي خرابوالی وای. بل د جنسي اشتها ستونزه ده. جنسي اشتها ستونزه داسې چې دا په کورواله کې ستونزه لري، مثلا زر انزالېږي یا بیخي مثلا کوروالي ته زړه نه کېږي، مثلا غصه د کورنۍ او نور ټولنو غړو په وړاندې باندې ډېر زیات غصه او قهر کوي. بل د ناامیدۍ فکرونه دي، همیشه خپل ځان ورته ناامید ښکاري، یعنې ځان د نور په وړاندې کم ګڼي، د حقارت احساس کوي، خپل ځان ملامت ګڼي په ټولو کارونو کې. د مرګ په هکله فکرونه کوي. دغه مریضان چې دی اکثره بس دا فکر کوي چې دا زما ژوند ولې تریخ دی، ولې زه خوشحاله ژوند نه لرم، د دې ژوند څخه خو مرګ ښه دی. نو دا هغه د ډپریشن نښانې دي. د ویرې احساس لري، همیشه دا په ویره کې یو معمولي کاري خو دا د هغې څخه ویره لري، نشي کولی په سم او منظمه توګه هغه کار ترسره کړي. ځینې نور داسې فکټورونه موږ لرو چې هغه د ډپریشن منځته راتلو سبب کیږي. مثلا هغه ښځې چې تازه ولادت یې ورکړی وي هغوی بیا سلو کې 80% یا 80% ښځې بیا ډپریشن ته ځي یا انزایټۍ ته ځي. دوهم مثلا دوامداره یا فزیکي ناروغي، ځینې ناروغان داسې دي چې هغه په کینسر ناروغۍ اخته یا داسې فلج ولري، نو هغوی ته هم ډپریشن پیدا کیږي. د فشار ضد درمل، یعنې همیشه لپاره په دوامداره توګه د فشار ضد درملو کارونه دا هم د ډپریشن لامل کیږي. کوم ډول خلک د ډپریشن په خطر کې موجود دي؟ هغه خلک د ډپریشن په خطر کې موجود دی ول د مور او پلار ډپریشن د خپل اولادونو لپاره، یعنې اکثریت والدینو سره دا سوچ فکر وي چې زما د بچو هغه آینده به څنګه کیږي، د دوی راتلونکی به څنګه کیږي، چې بیا په همدې کې دوی زیات سوچ او فکر وکړي نو خپله دغه د ډپریشن لامل کیږي. بل په ناامنه ساحو کې اوسېدل، ځینې خلک داسې دي چې په لرو او پرتو سیمو کې اوسېږي، هغه دغه صحیح خدماتو او نور د عصري خدماتو څخه لرې وي، نو هغوی هم بیا په ډپریشن باندې اخته کیږي. په مخدره توکو روږدي اشخاص، هغه اشخاص چې په دایمي ډول مخدره توکي استعمالوي، هغوی ته هم دغه ډپریشن او رواني ناروغۍ پیدا کیږي. بل ټولنیزې ستونزې دي. ټولنیزې ستونزې داسې دي چې په هغې کې مثلا اقتصادي کمزوري ده، بېسوادي ده، فقر دی، غربت دی، داسې نورې ستونزې دي چې دغه یو شخص ولري دا هم په ډپریشن اخته کیدی شي. بیولوژیکي لاملونه دا هغه دي په دې کې اول ارثي دي، یعنې ځینې شیان داسې چې مثلا په کورنۍ کې د یو شخص پلار یا ورور یا نیکه هغه په ډپریشن باندې اخته وي، شاید د دې امکان وي چې په وراثتي توګه دغه ناروغي انتقال شي خپلو نسلونو ته. بل چې د سخت یو انتاني ناروغۍ دي، دا هم په بیولوژیکي لاملونو کې راځي، لکه مخکې چې څنګه موږ وغږېدلو چې مثلا د فشار ضد درمل شو یا کینسر ناروغي، دې نه خپل هم ډپریشن پیدا کیږي. بل دوام لرونکي سخت یو انتاني ناروغۍ، بل صدمه یا ضربه ده، او بل د زیږون څخه مخکې افات او ضربې دي، مخدره توکو الکول استعمال، میتابولیکي او اندروکراین اختلالات دي. بل ټولنیز فکتورونه دي. په ټولنیزو فکتورونو کې د تعامل کولو یا وړتیا کموالی دی، ټیټ عزت یا د ټیټ عزت تنفس دی، طرزي تجربې دي او په ژوند کې بدلونونه دي او د ماشومتوب تجربې دي. او دریم چې دی ټولنیز فکتورونه دي چې دا نن سبا ډېر عام دي د رواني ناروغیو په لاملونو کې. په ټولنیز فکتورونو کې اول د ژوند پیښې دي، لکه دنده د لاسه ورکول، تصادمات شولو، د کورنۍ یو غړی د لاسه ورکول، مهاجرتونه شولو، غربت شو، بېسوادي شوله، بې امني شوله، زور زیاتي یا جنسي بې عدالتي ده او دوامداره جنجالونه دي. دا بیا ټولنیز فکتورونه دي. اوس څنګه موږ تاسو وکولی شو چې هغه د ډپریشن درملنه ترسره کړو؟ موږ درې ډوله درملنه لرو. اول چې د دوایي درملنه ده. دا ډول درملنه په افغانستان کې ډېره عامه ده، یعنې اکثره ناروغان او ډاکټران
دې ډول درملنې ته چې دی یعنې ترجیح ورکوي ځکه دوی د غیر دوایي درملنې په اړه معلومات کم لري او بیا په سلو کې 50% واقعیات داسې دي چې هغه په دوایي درملنه نه ښه کېږي هغه باید په رواني یا ټولنیزي مشورو باندې ښه شي نو هغه مریضان مثلا چې ډپریشن لري باید دوایي درملنه ترسره کړي دویم چې دی ټولنیزه درملنه ده په ټولنیزه درملنه کې ډېر خلک چې د ویر او ژور خفګان په ناروغیو باندې اخته دي په دې ډول درملنه ښه کېږي او دا ډول درملنه یعنې په زیاتره او اکثرو علاجونو کې بریالۍ ثابتې شوي دي دا سم د لاسه کار نه کوي خو د وخت په تېرېدو سره په تدریجي ډول سره کار کوي او هغه د ناروغ مثلا کولی شي بیرته چې په کوم مختلفو دلایلونو له وجې د ټولنې څخه جلا شوی بیرته خپل ټولنې ته راستون شي خپل کورنۍ او هغه دوستان سره په پخوا ډول هغه سم فعالیت بیرته ترسره کړي یعنې ښې اړیکې ورسره جوړې کړي هر هغه خلک چې مثلا د ډپریشن سره مخامخ کیږي تر ټولو مهم شی دا دی چې موږ تاسو باید د خپل ژوند لپاره تقسیم اوقات جوړ کړو هغه خپل کارونو لپاره تقسیم اوقات جوړ کړو ځکه ځینې کارونه داسې وي چې هغه باید په ژوند کې وروسته وشي ځینې باید مخکې وشي نو داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړو چې کوم کارونه زموږ په ژوند کې مهم دي هغه باید سم د لاسه وشي کوم ډول کارونه باید لږ وروسته وشي او کوم ډول چې بیخي وروسته وشي یعنې هغه موږ او تاسو لپاره جنجال نه جوړوي خو موږ تاسو اکثریت خلک داسې یاستو چې کوم کارونه چې په ژوند کې مهم وي هغه موږ وروسته کوو هغه کارونه چې ضرور نه وي هغه رامخکې کوو نو همدغه لاملونه دي چې موږ تاسو ته رواني ناروغۍ پیدا کوي بل ځینې نور لاملونه موږ هم لرو چې هغه دې څخه مختلف دي اکثریت خلک داسې فکر کوي چې ټول خلک باید له ما سره مینه ولري دا یو منفي فکر دی ځکه موږ تاسو سره ټول خلک ښې اړیکې نشي ساتلی ټول خلک موږ تاسو سره مینه نشي کولی څوک به موږ تاسو ته احترام لري مینه او محبت به راکوي څوک به یې نه راکوي موږ تاسو ته دا پکار ده چې خپل ژوند په مغه عادي ډول باندې مخکې بوزو بل ځینې خلک داسې یو منفي فکر لري چې نور باید په ما نیوکه ونه کړي ځکه دا ژوند دی یو څوک به په تا باندې سالمه نیوکه کوي یو څوک به یو ډول نیوکه کوي یو څوک به بل ډول نیوکه کوي خو موږ تاسو هغه د چا نیوکه چې دا هغه باید په سختو الفاظو ځواب نه کړو ځکه ژوند دی نیوکه حتما کیږي ځینې خلک داسې فکر کوي چې زه باید ژوند کې تل بریالی اوسم دا کار ناشونی دی ځکه په ژوند کې تل بریالی اوسېدل هیڅ کله امکان نه لري ځکه چې کله ناکام نشي بریالي کېدل سخته ده باید لومړی اکثریت خلک چې کله بریا ته رسېدلي دي هغه په سلهاوو ځل ناکامه شوي دي او له هغې څخه وروسته بیا بریا ته رسېدلي دي دا هغه فکرونه دي چې کله موږ تاسو هوبهو همداسې فکر وکړو دا خپله رواني ناروغیو ته د حل لاره چاره پیدا کوي باید له دغه شانته فکرونو او سوچونو څخه موږ تاسو ډډه وکړو د کونړ ملي راډیو ټلویزیون درنو لیدونکو زموږ نننۍ خپرونه چې د رواني موضوعاتو په اړه وه همدومره وه تر بیا ښې چارې